د بلخ ولایت مقام ادارې نوبتي غونډه د دغه ولایت د مرستیال والي په مشرۍ ترسره شوه. نوموړي په پیل کې د اړوندو ادارو ټولو مسؤلینو ته ګټورې سپارښتنې وکړې او زیاته یې کړه چې د ادارو د مسؤلینو ترمنځ هیڅ توپیر نشته او ټول مجاهدین باید د شریعت په چوکاټ کې په پوره ژمنتیا سره خپلې دندې ترسره کړي او د نظام د ټینګښت لپاره شپه او ورځ کار وکړي. ښاغلي مرستیال والي د بلخ ولایت له ټولو سیمه ییزو چارواکو غوښتل چې د اداري غونډو له پریکړو سره سم د ورسپارل شویو دندو په ترسره کولو کې جدي واوسي. هغه ټینګار وکړ چې د خلکو د چارو د اسانتیا په موخه باید قاطع تصمیمونه ونیول شي. نوموړي دغه راز د بې ځایه لګښتونو په مخنیوي ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نظام ګټې باید په پام کې ونیول شي او د نااړینو لګښتونو څخه د مخنیوی وشي. ورپسې د غونډې له اجنډا سره سم د بلخ ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي سلطان محمد سعید د تیرې غونډې د موضوعاتو د تطبیق راپور غونډې ته وړاندې کړ. د دې غونډې پر مهال لومړی د بلخ ولایت د علماو شورا لخوا د روضې مبارکې د زیارت شاوخوا د ترمیم په اړه راپور وړاندې شو چې دغه ځای له 80 کلونو زیات لرغونتوب لري. همدارنګه د بلخ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس د مولانا جلال الدین محمد بلخي ښارګوټي د اوسیدونکو د نارضایتۍ او د مولانا له خانقاه سره د هغوی د ځمکو د یوځای کېدو په اړه د پرمختګ په تړاو راپور وړاندې کړ. دغه راز د بلخ د علماو شورا رئیس د ایران د ویزو په ترلاسه کولو کې د خلکو د ستونزو او په مزار شریف کې د ایران قونسلګرۍ ته د مراجعینو د ستونزو په اړه راپور وړاندې کړ. همداراز د اوبو او برېښنا رئیس له ښاریانو وغوښتل چې د ناقانونه څاګانو له کیندلو څخه ډډه وکړي. د بلخ د مرستیال والي په مشرۍ په دغه غونډه کې د ټولو مسؤلینو له سلا مشورو وروسته د ځینو ستونزو د حل په موخه لازمې پریکړې وشوې او په تړاو یې کمیټې هم وټاکل شوې. د غونډې په پای کې د دعا په لوستلو سره د اداري مجلس غونډه پای ته ورسېده.